अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू द हाशिर एकेडमी په نننی لیکچر کې د سیکنډ ایئر د بایولوژي د چپټر نمبر 1 یو دوه شرط ټاپکونه کور کوو یو به موږ وایو په دې کې بریثینګ میکانیزم په دې کې وایو چې مطلب کله موږ سکو ایر انهیل کوو او یا ایکزیل کوو نو زموږ په باډي فزیولوژي کې کم کم چینجز راځي د دې په باره کې خبره کوو او بل دا چې دا بریثینګ زموږ سره دا ولنټري دی که دا انولنټري دی او دا موږ ته پته ده چې زموږ په باډي کې څومره اکټیویټیز کېږي دا برین کنټرول کوي نو د برین دا کم یو پارټ دی چې دا ریسپیریشن او یا بریثینګ پروسس کوي دا کنټرول کوي صحیح شو نو دا اول د بریثینګ میکانیزم په باره کې خبره کوو صحیح شو خبره یې ساتئ کله چې بریثینګ کېږي په بریثینګ کې موږ ته پته ده موږ ایر څه کوو هغه انهیل کوو او بیا څه کوو ایرو هغه ایکزیل کوو بار دی بس نو خبره یې ساتئ هر هغه پروسیس په بریثینګ کې چې کله موږ دا ایر انهیل کوو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي انهیلیشن او یا دې ته ویل کېږي انسپایریشن انهیلیشن او یو ته څه ویل کېږي انسپایریشن او چې کله موږ دا ایر بهر ته راوباسو نو دغه پروسس ته ویل کېږي ایکسپایریشن او یا دې ته ویل کېږي ایکزیلیشن صحیح شو نو موږ داسې ویلی شو چې په بریثینګ کې زموږ سره دوه میکانیزم څه دي دا انوالو دي یا دوه پروسس څه دي دا انوالو دي یو ته موږ انسپایریشن وایو یو ته موږ انهیلیشن وایو بل ته موږ ایکسپایریشن وایو یو ته ایکزیلیشن وایو صحیح شو نو موږ دلته کې څه خبره لیکلې ده چې breathing consists of two phases په دې کې دوه فیزونه دي او یا په دې کې دوه پروسس دي یا دوه میکانیزم په دې کې څه دي په دې کې انوالو دي شو یو تاسو ویل کېږي یو ته موږ انسپایریشن او یا انهیلیشن او بل ته موږ څه وایو ایکسپایریشن او یا ایکسهیلیشن دې ته ویل کېږي شو اوس دا وایو چې په انهیلیشن کې زموږ په باډي فزیولوژي کې کم چینجز کېږي لکه ایر خو موږ انهیل کوو خو ایر هله چې کله دا ایر موږ څه کوو دا انهیل کوو نو زموږ په باډي فزیولوژي کې کم چینجز راځي صحیح شو د دې په باره کې خبره کوو نو ډیورینګ انسپایریشن مطلب چې کله څه کېږي انسپایریشن کېږي اوس په دې کې کم پروسس کېږي اولنې پروسس دا کېږي که نه چې انټرکاسټل مسل څه کېږي د هغې کنټریکشن کېږي انټرکاسټل مسل زموږ د ریبس په منځ کې څه موجود دی خاص قسم مسل موجود دی دغه مسل څنګه څه وایو دې ته ویل کېږي انټرکاسټل مسل دې ته ویل کېږي صحیح شو نو چې کله انسپایریشن کېږي که نه د دې انټرکاسټل مسل څه کېږي د دې کنټریکشن کېږي د دې څه کېږي د دې کنټریکشن کېږي البته که موږ په ایډوانس لیول باندې بیا ووایو که نه نو انټرکاسټل مسل بیا زموږ سره دوه قسمه دي یو ته ویل کېږي آوټر انټرکاسټل مسل او بل ته ویل کېږي انر انټرکاسټل مسل هغې ته ویل کېږي صحیح شو نو په اصل کې دا کنټریکشن چې کوم کېږي نه دا د کم مسل کېږي دا کم چې آوټر انټرکاسټل مسل دی د هغې کېږي زموږ سره صحیح شو کم چې انر دی د هغې څه کېږي د هغې ریلیکسیشن کېږي صحیح شو خو په کتاب کې دونه په ایډوانس لیول باندې نه دي تاسو دا خبره ساتئ چې کله انسپایریشن کېږي نو لاول څه کېږي لاول کېږي د انټرکاسټل مسلس د هغې کنټریکشن کېږي یو خبره بل په څه کېږي په دې کې ribs move forward and upward چې کله د انټرکاسټل مسل څه شي دا کنټریکشن په ریبس باندې څه کېږي ځکه دا انټرکاسټل مسل الله خو په ریبس کې موجود دی په ریبس کې دننه څه دا موجود دی نو د ریبس سره داسې چلو کې د دې څه چلو کې که نه چې دا ریبس دا بهر ته راوباسي دا ریبس کې دا بهر ته راوباسي او لږې شان اوچتېږي بهر ته راشي او لږې شان په برابر نه شي صحیح شو نو ریبس څه شي هغه فارورډ شي او اپورډ شي فارورډ شي او څه شي لږ شان په برابر لاړ شي صحیح شو دوه کارونه شو بل مونږ ویلو په مخکیني لیکچر کې چې د لنګس په بیس باندې څه موجود دی ډایفرام موجود دی نو ډایفرام نارمل په کم سټیټ کې ډایفرام چې کوم که نه هغه نارمل په داسې سټیټ کې داسې دا ډوم شیپ خو چې کله انسپایریشن کېږي نو د ډایفرام څه شي دا داسې غونډه کې شي دا داسې غونډه کې شي دا سره دا مور ډوم شیپ دی او دا سره دا لیس ډوم شیپ دی نو دا ډایفرام څه شي دا زموږ سره لیس ډوم شیپ شي ډایفرام بیکم لیس ډوم شیپ دا ډایفرام څه شي دا دې پوزیشن ته راشي دا دې پوزیشن ته راشي درې کارونه شو څلورم کار څه کېږي والیوم اف د توریسک کیویټي انکریز کوم چې زموږ چیسټ کیویټي ده د هغې والیوم څه شي هغه سیوا شي د چیسټ کیویټي والیوم سیوا شي مطلب انټرکاسټل مسل څه شو هغې کنټریکټ شو ریبزو فارورډ راغله لږ په بره باندې لاړه ډایفرام څه شو هغه لیس ډوم شو صحیح شو د دې دریو کارونو سره څه چولی شي زموږ د توریسک کیویټي چې کوم والیوم دی هغه سیوا شي د چیسټ کیویټي یا د توریسک کیویټي والیوم څه شي هغه سیوا شي او تاسو ته په خپله باندې پته ده چې د والیوم او د پرشر په منځ کې سره انورس ریلیشن دی د والیوم او د پرشر په منځ کې سره انورس ریلیشنشپ دی تاسو په 9 کې کوم چې کیمستري چپټر دی دغه
فزیکل سټیټس اف میټر پکې به بوایلز لکه په تاسو خبر لیکلي چې د والیوم او د پرشر په منځ کې سره د انورس ریلیشن دی مطلب څه شو چې کله والیوم سیوا کېږي نو پرشر به څه کېږي دا به کمیږي چې کله والیوم کمیږي نو پرشر به څه کېږي دا به سیوا کېږي انورس ریلیشن دی و چې کله د توریسیک کیویټي والیوم څه شو دا سیوا شو نو ظاهره خبره ده چې پرشر څه کېږي دا به کمیږي نو پرشر به څه شي پرشر ډیکریز انسایډ د توریسیک کیویټي په توریسیک کیویټي کې به پرشر څه شي دا به کم شي صحیح شو و چې کله پرشر کم شو او بهر په انوایرمنټ کې د ګیس پرشر سره یا د ایر پرشر سره هغه سیوا ده نو دا ایر د زیات پرشر نه به دا کم ځای ته راځي کم طرف ته چې پرشر سره هغه کم دی نو ایر به بالکل په تیزۍ باندې چېرته راځي زموږ لنګس ته به راځي صحیح شو نو ایر از رشډ انټو د لنګز نو ایر به بالکل په تیزۍ سره چېرته راشي دا به راشي زموږ لنګس ته چېرته به راشي د انوایرمنټ نه دا به راشي زموږ لنګس ته صحیح شو نو کم کارونه شو د انټرکاسټل مسل څه شو د هغې کنټریکشن وشو د دې کنټریکشن د لاسه ریب څه شو هغه فارورډ راغلل او لږ په بره باندې لاړلو ډایفرام څه شو هغه لیس ډوم شیپ شو د دې سره د توریسیک کیویټي والیوم څه شو هغه سیوا شو او پرشر په دې کې څه شو هغه کم شو نو چې کله پرشر کم شو ایر به په تیزۍ سره د انوایرمنټ چېرته راځي هغه به راځي لنګس نو دا څه وشو په دې طریقه باندې کېږي زموږ سره انسپایریشن او یا انهیلیشن په دې پروسس باندې کېږي څه شو اوس ایکزیلیشن کې څه کېږي exhalation نو during expiration یا exhalation دا خبرې نه دي که فرض کړه دا موږ الټه کوو دا موږ څه کوو دا موږ الټه کوو نو دا د چا میکانیزم دی دا د ایکسپایریشن میکانیزم دی لکه دلته کې موږ څه وي د انټرکاسټل مسل کنټریکشن کېږي دلته کې څه کېږي د انټرکاسټل مسلز ریلیکسیشن کېږي و چې کله انټرکاسټل مسل څه شو هغه ریلیکس شو نو څه به کېږي ribs move forward and upward دلته کوم خبر لیکلی نو دلته کې بس شي دا ribs will become backward دا به چاته راشي دا به شاته راشي او څه به شي دا upward په ځای به څه شي downward به شي نو دلته کې څه ribs move backward and downward ribs دا به ښکته راشي او څو دننه به شي صحیح شو دوه خبرې شوې دریم به څه وشي diaphragm become more dome shape دا diaphragm به څه شي دا به واپس د خپل پوزیشن ته لاړ شي دا نارمل مونږ خبره وکړه دا نارمل په دې پوزیشن کې صحیح شو نو په انسپایریشن کې دا داسې او په ایکسپایریشن کې دا په دې طریقه باندې شي صحیح شو بل والیوم اف د توریسیک کیویټي ډیکریز و د توریسیک کیویټي والیوم څه شي هغه ډیکریز شي نو چې کله والیوم ډیکریز کېږي نو دلته کې موږ پرشر به انکریز کېږي که نه پرشر به دلته کې څه شي هغه به سیوا شي پرشر انکریز انسایډ د توریسیک کیویټي او چې کله دلته کې پرشر سیوا شو نو څه به کېږي ایر ایکسپیلډ فرام د لنګزو نو ایر به په تیزۍ سره چېرته وځي هغه به د لنګز نه بهر ته وځي انوایرمنټ ته به ځي صحیح شو دلته کې والیوم څه کېدو والیوم سیوا کېدو نو ایر په تیزۍ باندې لنګز ته راتله او دلته کې د لنګز والیوم څه کېږي یا د توریسیک کیویټي والیوم څه کېږي هغه ډیکریز کېږي پرشر سیوا کېږي د پرشر د سیوا کېدو سره ایر په تیزۍ باندې چېرته ځي هغه د باډي نه بهر ته وځي صحیح شو نو دا زموږ سره بریتنګ میکانیزم دی چې دا بریتنګ زموږ سره په دې طریقه باندې کېږي او زموږ د باډي په فیزیالوجي کې دا چینجز راځي صحیح شو ښه بل بریتنګ کنټرول مونږ ووایو چې څومره هم اکټیویټیز دي هغه زموږ د برین په کنټرول کې دي اوس په برین کې کم یو پارټ راسي دی چې هغه څه کنټرول کوي هغه بریتنګ کنټرول کوي او دا بریتنګ زموږ سره ولنټري دی او که دا زموږ سره انولنټري دی نو یو خبره یا ساتئ بریتنګ زموږ سره ولنټري هم کېدای شي او دا زموږ سره انولنټري هم کېدای شي خو که موږ په زیاتره کیسونو خبرو وکړو که نه په زیاتره کیسونو کې دا سره دا زموږ سره انولنټري دی ډېر کم کیسونه داسې دي چې هغه مطلب لکه موږ په خپل مرضۍ باندې څه کولی شو کنټرول کولی شو خو نو دا زموږ په کنټرول کې نه دی بریتنګ زموږ په کنټرول کې نه دی دا په خپله باندې کېږي صحیح شو نو کم یو ایکشن موږ کنټرول کولی نه شو هغې ته انولنټري ویلی کېږي او کوم چې موږ کنټرول کولی شو هغې ته څه ویلی کېږي هغې ته ویلی کېږي ولنټري اوس بریتنګ زموږ سره سره دا انولنټري دی نو دا به خامخا د برین څه کنټرول کوي یو پارټ په دې لپاره ریسپانسیبل دی هغه به دا کنټرول کوي صحیح شو نو خبره ته غوږ کېدی Normally breathing is involuntary. Normally breathing سره دا زموږ سره involuntary دی مطلب دا زموږ په کنټرول کې نه دی صحیح شو کنټرول سنټرز اف breathing is present in brain په برین کې د دې لپاره څه موجود دی کنټرول سنټر موجود دی صحیح شو په دې کې یو زموږ سره سره چې میډولا اوبلانګیټا په دې کې راځي او بل په دې کې سره راځي پونز راځي میډولا اوبلانګیټا او بل په دې کې سره راځي پونز په دې کې راځي صحیح شو دا دواړه د چا پورشن دي دا زموږ سره د هاینډ برین پورشن دی خبره یې ساتئ دا دواړه د چا پورشن دي دا د هاینډ برین پورشن دی هاینډ برینو ځکه موږ ته پته ده برین زموږ سره درې میجر پارټس دي یو ته موږ فور برین وایو بل ته میډ برین ویلی کېږي بل ته څه ویلی کېږي هاینډ برین نو دا میډولا اوبلانګیټا پونز دا چې دي نو دا زموږ سره د هاینډ برین سره دا پورشن دي صحیح شو نو بریتنګ په سره کې دوه کنټرول کوي اوس په دې کې یو میجر دی نو میجر په دې کې کوم یو راځي خبره یې ساتئ هغه میډولا اوبلانګیټا دی دغه غوږ کې دی Inhalation and exhalation is controlled by medulla oblongata.
ایکسپایریشن او کم چې زموږ سره انسپایریشن دی دا څو کنټرول کوي د میډولا اوبلانګیټا. نو اوس د پونس په دې کې څه کار شو نو خبرې څه دی پونس کنټرول بیسیک بریتنګ ریدمز د بریتنګ د ریدم نه دی دا څو کنټرول کوي دا زموږ سره پونس کنټرول کوي او نور انسپایریشن او ایکسپایریشن د چا په کنټرول کې دي هغه زموږ سره د میډولا اوبلانګیټا په پورشن په کنټرول کې دي. صحیح شو دا زموږ سره شو دا کنټرول سنټر شو. اوس میډولا contain two interconnected centers. په میډولا اوبلانګیټا کې دوه سنټرز موجود دي. صحیح شو او دا د بل سره دي دا کنیکټډ دي دا د بل سره دي دا کنیکټډ دي. ټیک شو یو ته څه ولیکي یو ته ولیکي انسپایریټری سنټر او بل ته ولیکي ایکسپایریټری سنټر. سنټر سره دا جدا جدا دي خو دا دوه د بل سره دي دا کنیکټډ دي دا دوه د بل سره دي دا کنیکټډ دي. ټیک شو انسپایریټری سنټر از د پرایمری ریسپیریټری سنټر. اوس په دې کې د ټول نه اهم چې کوم دی که نه په نارمل بریتنګ یا په نارمل ریسپیریشن کې هغه زموږ سره انسپایریټري سنټر دی. په نارمل بریتنګ کې خبره کوو. صحیح شو په نارمل بریتنګ کې د ټول نه اهم چې کوم سنټر دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي انسپایریټري سنټر. صحیح شو ښه جي which control inspiration او indirectly expiration. نو دا زموږ سره ډایرکټ خو دا انسپایریشن کنټرول کوي او په انډایرکټ طریقه باندې دا څه کنټرول کوي د ایکسپایریشن کنټرول کوي. نو دا زموږ سره دا یو میجر ریسپیریټري سنټر دی. یو خبره بل expiratory center is activated when more forceful exhalation is required such as during exercise. اوس چې کله موږ ایکسرسایز کوو نو په ایکسرسایز کې څه کېږي بریتنګ پروسس کېږي دا څه واقعي نو چې کله موږ ایر په تیزۍ سره انهیل کوو نو د هغې ایکزلیشن هم په تیزۍ سره کېږي نه. نو چې کله دا ایکزلیشن موږ په فورس بای فورس کوو نو د دې لپاره بیا څه اکټیویټ کېږي د ایکسپایریټري سنټر اکټیویټ کېږي. ځکه موږ ووایو کوم چې مین کوم سنټر دی هغه سره هغه انسپایریټري دی چې هغه انسپایریشن هم کنټرول کوي ایکسپایریشن هم انډایرکټلی کنټرول کوي. خو چې کله صحیح فزیکل اکټیویټي صحیح هغه مطلب سیوا کېږي بیا هغې سره مطلب ایکسرسایز کېږي نو په ایکسرسایز کې بیا خو د زیات اکسیجن ضرورت وي نو په هغه ټایم کې بیا څه کېږي د پاورفل یا د فورسفل ایکزلیشن لپاره بیا کوم یو سنټر اکټیویټ کېږي ایکسپایریټري سنټر د اکټیویټ کېږي هغه بیا څه کوي ایکسپایریشن بیا کوي. ټیک شو ښه جي Breathing center communicate with intercostal muscles by intercostal muscle nerves and with diaphragm through phrenic nerve. وسو برین دا کم باډي فارټس یا دا کم اکټیویټیز دا څنګه کنټرول کوي نو ظاهره خبره دا په نرز باندې کنټرول کوي په نیورونز باندې کنټرول کوي. وسو د دې برین د کنټرول سنټر نه نرز راغلي دي کوم ځای ته راغلي دي دا راغلي دي انټرکاسټل مسلز ته او چېرته راغلي دي ډایفرام ته راغلي دي چېرته راغلي دي ډایفرام ته راغلي دي. وسو د برین نه چې کم نرز هغه انټرکاسټل مسلز ته راغلي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي انټرکاسټل مسلز نرز هغې ته ویلی کېږي. صحیح شو مطلب دا نیوران دي او د دې په مدد سره چې کوم زموږ بریتنګ سنټر دی هغه د چا سره کمیونیکیشن کوي د انټرکاسټل مسل سره د هغې کانټریکشن کېږي او یا ریلیکسیشن کېږي په میکینزم کې الریډي دا خبره موږ له. صحیح شو نو دا نوم یې ساتئ د انټرکاسټل مسل سره برین څنګه کمیونیکیشن کوي په کومه طریقه باندې تھرو انټرکاسټل مسل نرز په مدد سره. صحیح شو یو خبره بل د ډایفرام سره دا څنګه کمیونیکیشن کوي نو خبرې ساتي د دې لپاره نرز ریسپانسیبل دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي فرینیک نرف هغې ته ویلی کېږي فرینیک نرف هغې ته ویلی کېږي. صحیح شو نو دا دغه سره څه کوي انټرکاسټل مسل کوم وي د هغې کانټریکشن کوي یا ریلیکسیشن کوي او د ډایفرام سره داسې جوړ کوي یا د موو ډوم شیپ ته بوځي او یا د لیس ډوم شیپ ته بوځي او هغه په کوم کیسونو کې الریډي موږ په بریتنګ میکینزم کې دا خبره وکړه. صحیح شو بل د نرف امپلسز کاز د بریتنګ او د دې نرف امپل در اساسه کې بریتنګ کې بریتنګ میکینزم الریډي موږ. صحیح شو ښه جي و دا خو زموږ سره څو انولنټري بریتنګ کنټرول شو. اوس ولنټري دا په کوم کیسونو کې کېږي او د برین کم یو پارټ دا کنټرول کوي. ټیک شو نو خبرې ساتئ سم ټایم د بریتنګ بیکم ولنټري په بعضې کیسونو کې د بریتنګ صحیح زموږ سره دا زموږ سره ولنټري هم کېدای شي. صحیح شو په کوم کیسونو کې لکه مثال په طور باندې فورسډ بریتنګ باندې لکه یو کس دی هغه په زور باندې ځان ته ساه بند کړی دی چې زه ساه نه اخلم نو دا تقریبا کېږي د کوم چې نارمل پرسن یې که د هغه تقریبا د 30 سیکنډ نه واخله د 45 سیکنډه پورې څه کولی شي هغه خپل ځان ته ساه بندولی شي. خو دا بیا په لنګس په کنډیشن باندې بیا ډیفرنټ کوي چې مطلب نارمل پرسن مطلب هغه ته داسې قسم ډیزیز څه ورته نه شي هغه په زور باندې ساه بند کړي نو د 30 سیکنډ نه واخله د 45 سیکنډه پورې هغه خپل ساه څه کولی شي یا بندولی شي فورسفولي. صحیح شو نو یو خو په دې باندې څه کېږي دا زموږ سره ولنټري کېږي. بل ډیورینګ سپیچ د تقریر په دوران کې یا د خبرو په دوران کې بل سینګینګ
کم چې سندرغاړي دي هغه هم څه کولی شي دا کنټرول کولی شي. ریسایټیشن کم چې قاریان صاحبان دي حافظ قرآن چې کم دي که نه هغه هم چې کله په تراو کې ولاړي نو هغه هم د لږ ټایمو پوره خپل ساسه کوي هغه کنټرول کوي. صحیح شو مطلب بریتنګ هغه خپل څه کوي په خپل کنټرول کې اخلي. ټیک شو. بل سنیزنګ اینډ کفینګ چې کله سنیزنګ کېږي مطلب پرنجې کې او یا څه کېږي ټوخی څوک ټوخېږي نو په دغه ټایم کې هم څه کېږي دا بریتنګ د لږ ساده پورې څه کېږي دا سټاپ کېږي. نو په دې کنډیشن کې بریتنګ سه هغه ولنټري صحیح شو. خو زیاتر چې کوم دی نو دا سره دا انولنټري دی دا موږ نشو کنټرول کولی. صحیح شو. اوس دې خوا وګورئ ډیورینګ ولنټري کنټرول چې کله دا بریتنګ موږ څه کوو دا موږ په خپل کنټرول کې اخلو. په دغه کنډیشن کې څه کېږي امپلسز اوریجینیټډ فرام سیریبرل هیمسفیر دا کم نر امپل چې کوم دی که نه یا دا کم سیګنل چې کوم دی د ولنټري کنټرول لپاره دا د کوم ځای نه پیدا کېږي دا پیدا کېږي د سیریبرل هیمسفیر نه کوم چې زموږ سیریبرل ریجن دی د هغې نه دا اوریجینیټ کېږي اینډ فاس ټو دا بریتنګ سینټر او دا د دې چېرته ځي کوم چې زموږ بریتنګ سینټر دی هغې طرف ته ځي مطلب د سیریبرم نه دا شروع کېږي دا چېرته ځي دا ځان میډولا اوبلانګیټا ته رسوي. صحیح شو. نو دا زموږ سره څه اول موږ د بریتنګ میکانیزم په باره کې خبره وکړه چې بریتنګ کې زموږ سره دوه قسم فیزز او یا میکانیزم کېږي یو ته موږ انسپایریشن وایو انهلیشن او بل ته موږ ایکسپایریشن او یا ایکزهلیشن هغې ته ویلی کېږي. صحیح شو. نو په انسپایریشن کې زموږ سره دا کېږي دا کارونه په ایکسپایریشن کې زموږ سره دا کارونه کېږي. بیا موږ د بریتنګ کنټرول په باره کې خبره وکړه چې دا زموږ سره ولنټري دی که انولنټري دی. ولنټري کم برین پارټ کنټرول کوي او څنګه کنټرول کوي او کوم چې زموږ سره ولنټري دی هغه زموږ سره په کم کیسونو کې دا راځي او زموږ کم برین پارټ و هغه څه کوي هغه کنټرول کوي. صحیح شو. نو د دې پورې دا لیکچر کمپلیټ شو. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ ټرانسپورټ اف ګیسز په باره کې خبره کوو چې مطلب د دې لنګس په منځ کې کم چې الویلای دي د دې په منځ کې او د بلډ په منځ کې څه کېږي د ګیسز ایکسچینج دا په کومه طریقه باندې کېږي ځکه موږ ته پته ده چې اکسیجن زموږ ټیشو ته ضرورت دی او کاربن ډای اکساید خپل کې پیدا کېږي هغه د باډي نه بهر ته ویسته غواړي. صحیح شو. نو د ټیشو نه دا کاربن ډای اکساید د لنګس ته څنګه راځي د لنګ نه د اکسیجن د ټیشو ته په کومه طریقه باندې ټرانسپورټ اف ګیسز په باره کې به خبره کوو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې. دغه پورې دا لیکچر کمپلیټ شو. تھینک یو سو مچ او د نوٹ جوړولو لپاره د دې نه سکرین شاټ اخیستی شئ.